السلام علیکم خویندورونو خدای دې وکړي چې ښه سهار ولرئ او ښه سهار پیل کړئ ژوند دی چې یو ساعت ښه تېرېږي په خوشحالۍ تېرېږي د الله په عبادت تېرېږي غنیمت دی عزیزانو تل کوښښ وکړئ چې په خپلو کورونو کې خپلو کشرانو ته زوی خور لور ورور څومره چې ستاسې تربیه او ښوونې ته اړتیا لري هغوی په هر واړه او لوی بد کار باندې پوه کوي که څه هم بیا په خپله پوهېږي خو انسان یو داسې شی دی چې دی په لږو لږو بدو باندې چې ځان غلی ونیسي دا وجدان یې بیا مړ وي بیا لوی لوی غټ غټ بد کوي او موږ او تاسې دپاره مرګ وي خو هغه دپاره هېڅ که موږ او تاسې په خپلو کورونو کې خپلو کشرانو باندې د هغوی په بدو باندې نیوکې وکړو او د اصلاح دپاره یې ورپه ګوته کړو چې دا کار بد دی دا مه کوه ځینې خو داسې حرکات وي چې په خپل کور کې دننه وي هغه هم ورته ورپه ګوته کړو بیا ځینې داسې حرکات وي چې د باندې په ټولنه کې وي هغې نه یې په سخته باندې باید ورټو ورته ووایو چې دا بالکل هیڅ اجازه نه لري عزیزانو که موږ او تاسې په خپلو کشرانو چې همدغه کشران دي بیا ځوانان شي او بیا ټولنه د دوی په لاس کې وي د هغوی په وړو وړو ها ها او هو هو ورته خاندو او زه خیر دی او دا څه شی دی نو په همدغه خلک دي چې بیا په ټولنه کې غاصبین دي خاینین دي منافقین دي زورواکي دي په خپله چې هر څه کوي دی یعنی د کوڅو بدماشان چې کوم دي تنې جوړ شي موږ او تاسې به لیدلي د خلکو مال خوري د خلکو حیا ته سپک ګوري درته داسې ښکاري لکه دا سړی چې دا کورنۍ چې د کوڅې دا خور او دا مور د کوڅې او د ده دپاره ژوند کوي بس خلاص د خلکو مال د خلکو سر د خلکو حیا په بډه باندې وي او داسې ورته ښکاري لکه دا چې د دوی ویاړي م ورباندې فخر م ورباندې کوي دا ځکه چې موږ یې تر شا ولاړ یو که دی چېرته موږ په کور کې ورټو ګورئ په هیر مې نشي زه ډېرې ساده ساده خبرې کوم نه غواړم چې په ډېرو لغاتو کې درته لاړ شم او ډېرو اوچتو کې درته لاړ شم چې موږ او تاسې غوندې ساده خلک ورباندې بیا نه پوهېږي که موږ او تاسې ګوره داسې ډېر حرکات وي چې زموږ او ستاسې واړه یې کوي یا زموږ او ستاسې ځوانان یې کوي موږ ته غټ نه ښکاري لیکن ټولنې دپاره هغه مرګ دی ته به په خپل ځوان باندې ویاړې چې هغه یو غلط کار وکړه لیکن د باندې خلکو دپاره هغه مرګ دی چا سره چې بد کړي هغه د ژوند سره لوبې کړي دي د چا حق چې خوړلی دی د هغه حق د خپل لاندې کړی دی هغه ځان کم شمیري هغه به فکرونه کوي چې زه څنګه د دې نه غچ واخلم ځان ووژنم که دی ووژنم لیکن تاسو دپاره خو وړه ښکاري چې توره کړې ده زه خیر دی څه یې وکړل دا نو کومه خبره ده په هیر مو نشي د خدای سره ټوکې مه کوئ خدای تېراستلی نشي څنګه چې خدای پاک په قرآن کې ارشاد فرمایي چې تاسو ما نشئ تېرستلی ځان تېر باسئ ځان هغه څه چې کوئ چې ګونې په دې خدای نه پوهېږي یو خو انسان په دې باندې کفر ته وځي ځکه چې ته دا په ژبې باندې وایي چې خدای په هر څه قادر دی لیکن بیا هغه څه کوي چې خدای پاک وایي په ذرې ذرې باندې به زه د تاسو سره حساب کوم او ستاسو ذره ذره ښه او بد به حسابېږي ظلم به در سره نه کېږي نو دا خو د خدای پاک سره څه کول دي قضاوت په تاسو نو زه کورنۍ ته
مشرانو ته وایم چې دا خبرې خو به تاسو ته ډېرې وړې ښکاري ها ها هو هو باندې تېروئ ته کوڅو په ژبه یې درته وایم لیکن چاته وړې نه ښکاري د چا حق په زور خوړل دا وړه خبره نه ده د چا حق خوړل د چا په قرض منکرېدل چا باندې نوره دعوه کول د چا نه په زور د جرګو په زور اخیستل او بیا وروسته ها 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 او بیا کورنۍ څه وایي زه خیر دی چې وشو نو څه وشو او یا ځان تیر راوړي چې نه زما رور خو زما زوی خو زما بچی خو په حقه دی او ته په ناحقه یې عزیزانو ځانونه خو تیر باسئ دا ځکه چې کافر یاستئ مسلمانان نه یاستئ مسلمان چې کله په ژبې باندې وایي چې خدای پاک په هر څه قادر دی بیا نو د مسلمان رور د مسلمان زوی د مسلمان هر څه چې وي هغه بیا داسې ناجایزه نه کوي او که هغه یې وکړي غل وي ډاکو وي غاصب وي منافق وي کافر وي نو غټه ښایسته کورنۍ چې د هغې تر شا ولاړه وي او ځان تیر باسي او بیا بل ته وایي د چا حق چې خوړلی هغه ته وایي چې زه خیر دی نو څه شوی دی دا نو ځان پورې خاندل دي ځان پورې خاندئ خو چا پورې مه خاندئ ځان پورې خاندئ خو خدای پاک باندې دا فکرونه مه کوئ الله مو ښاد و آباد لره مانځه وخت هم دی نو زه چې دا کومې خبرې کوم د اصلاح په طور باندې غواړم چې اصلاح شي یو په بل باندې حق لرو او که نه یې کوئ لاس هم خلاص تورم تیرې څنګه چې زورور یاستئ دا زورور موږ خدای ته سپارلي دي ځکه چې زموږ خو زور نه پرسېږي او خدای ته سپارو چې یا ربه دغسې زورور چې تا پیدا کړي موږ یې تا ته سپارو موږ خپل حق د تا نه غواړو رب العالمینه ځکه که موږ هم پرتوګ وباسو نو بیا زموږ او د دوی هیڅ توپیر نشو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته